د متلونو کیسې د خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وای چې جنگ سوړ سو میری تود سو. وای میری یو ځوان هلک و چې غره ته په لرګو راټولولو پسې ولاړ. کله چې میری په غره کې و نو په کلي کې یې د پلار له یوه کلیوال سره جنګ سو. جنګ ډیر دوام نه کړ او ډیر ژر د کلیوالو په منځګړیتوب پای ته ورسید. په دې وخت کې یو بل کلیوال هم د لرګو راټولولو لپاره غره ته ولاړ چې په لاره کې میری په مخه ورغی. میری ورته وویل چې په کلي کې څه حال و؟ کلیوال وویل چې خیر و خیریت و، خو پلار دې له پلانې سره د مځکې پر سر لږ جنجال وکړ. هغه هم د خدای فضل دی د کلیوالو په منځګړیتوب آرام سو. میری چې په دې کیسه خبر سو نو په منډه یې ځان کلي ته ورساوه. هغه سړی یې پیدا کړ چې د ده له پلاره سره یې لانجه کړې وه. بس تبر یې ورته سم کړ او پر سر یې په تبر وواهه چې هغه بیچاره ځای پر ځای مړ سو. کلیوال چې راغلل ګوري چې میری سړی وژلی دی. د کلي ملک وویل چې وا میری ولې د سړی مړ کړ؟ میری ورته وویل چې زما له پلاره سره یې جنګ کړی و ځکه مې مړ کړ. د کلي ملک نور کلیوالو ته مخ ور واړاوه او ورته ویې ویل چې جنګ سوړ سو میری تود سو. یادونه: دا متل تقریبا په ټولو پښتني سیمو کې ویل کیږي. کله چې یو څوک یو کار ته ناوخته لاس ور اچوي یا د تیرې پیښې په اړه ناوخته بحث کوي یا عکس العمل شوي نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1989 شمسي کال د لیندۍ د میاشتې پر 28مه نیټه ښاغلي ډاکټر فرید بزګر په ایمیل کې را استولې ده. څه ښه وایي چې جنګ سوړ سو میری تود سو.